که تاسو د پښتنو ځوانانو جذبات په دې لر او بر او په دې ها او هو باندې مجروح نه کوي، زه په دې یقیني یم چې هغه یو کال وروسته اصلحې ته لاس کوي. هغسې څومره جذبه او ایماني جذبه وي هغه تاسو په دې لر او بر ورته تباه او برباد کوي. هغه کور ته لاړ سي فکر کوي چې ما خپل مسؤلیت ادا کړ. نن تلم د منظور پښتون جلسې ته، بس د پښتونستان جنډه مې هم جګه کړې وه، د افغانستان مې هم جګه کړې وه، او مرګ په پنجاب او یې دهشت هغه په اړه باندې مې خبره کوله د تورخم په اړه. تاسو باید نن په دغه برنامه نیولی وای، د پاکستان شوم عزایم دا مو خلکو ته وړاندې کړی وای، نو دا به یو مسؤلیت هم ادا سوی و په وخت باندې همدغه لیټس ټاک ته همدغه به وړو که نه ورته. کله چې د تورخم دروازه بندېږي نن نه 15 ورځې یا 12 ورځې مخکې، نو په هر هیواد داسې نه ده لکه موږ غوندې چې بس ډز او غپ او بس خبره خلاصه، که هغه جنګ شروع کړي موږ جنګ کوو، که هغه ورباند وکړي بس موږ ورباند کوو. دوی مخکې نه پلانونه نیسي. په هره روژه کې داسې روژه نه ده راغلې چې دوی د په افغانستان برید نه وي کړی. ولې دغومره تیز شول؟ ولې دغومره هر وخت دوی تیز ځي؟ یا یو یا لس یا شل زمونږ هیوادوال شهیدان سي، بالخصوص امنیتي ځواکونه، نو جګړه بیرته ودرول شي، بس خبره خلاصه سي. خو اصلي د جګړې علت باندې موږ ځان نه پوه کوو. علت د دې څه ده؟ 12 ورځې مخکې تورخم دروازه بندېږي. صرف په دې بندېږي چې موږ د پولې د فرضي کرښې باندې پوسته جوړو، نو دوی مزاحمت کوي او مجاهدین یې مخه نیسي. دا پوله فرضي پوله ده او موږ د کوزې پښتونخوا دعویداران نه، دا مو ځمکه ده، هغوی موږ پوستو جوړولو ته نه پرېږدو. هغوی به موږ ته څه نه وایي. موږ که پوسته په اټک کې جوړوو، که په مارګله کې جوړوو، که په سند کې جوړوو، که په ګوادر کې جوړوو، موږ یې جوړولی سو، خو دوی یې نسي جوړولی. نو تورخم کې اله ګوله جوړه کړله، دروازه بنده شوله، مستقیم د اکوړي په مدرسې برید وکړه، همدغه عیسی وکړه، حضرت مولانا انوار الحق په شهادت ورسوه. هغه نه وروسته په تورخم کې جګړه ځکه جوړه کړله چې 2 ورځې کېږي، نن د هغه 3مه ورځ وه، ځکه دا ګاله ګوله جوړه کړه چې ټول خټک د اکوړه خټک خلک، د کوزې پښتونخوا خلک دا مسلح راوتلي دي، دا راوتلي دي، خپل قاتلان غواړي د علماو، د نورو، د پښتنو، د نېشنلستانو، چې یا دا قاتلان موږ ته راکړئ یا تاسو ځئ موږ خپل امنیت خپله ساتو. دوی راجیګ سو د دغه حالت د توجه اړولو په خاطر باندې په تورخم کې جګړه شروع کړه. جګړه یې شروع کړه تر څو د کوزې پښتونخوا خلکو توجه هم د خواته واړوي، او زمونږ او ستاسو د مبارزین هم چې د سمیع الحق شهید د زوی دغه غوغا مونږ په ټویټرونو په رسنیو کې مونږ سره بدرګه کولو، د مونږ توجه هم دې خواته واړوي. اصلي خبره دا ده چې باید مونږ توجه هغه مرکزي هغه ته واړو تر څو د کوزې پښتونخوا ولسونه دا خلک دوی که مصالحانه قیام کوي، مونږ یې تر څنګ ودرېږو، مونږ یې بدرګه کړو. تورخم کې سر له ننه دغه جګړه چې شروع سوله، دا باید په دې تمامه نشي چې پاکستان وایي زه تماموم. که مو یو ځي پکې اول زه ځم، که مو 2 ځي، که مو 10 ځي. نن باید شروع کړو، اراده دا وکړو چې مونږ 15مه د روژې د مارګلې په غره کې یو ځای جوړو. 15 د روژې به د ټول خیبر پښتونخوا او د بلوچستان خلکو ته انلاین تراویح ورکړو، ټول ملت د راسره ودرېږي، که چا 8 کوه که چا 10 کوه، مونږ به تراویح کوو او اعمال ته به یې کوو. نور به دغه دواړه ولسونه د دوی له ظلم نه، د دوی له جبر نه، د دوی له وحشت نه له دې نه خلاصوو. مونږ دا اوس هم په دې لګیا یو چې تراویح 8 رکعاته دي او تراویح 10 رکعاته دي. لاسونه سینې نه بره ونیسه، لاسونه سینې نه لاندې ونیسه، او دا جابر او مردګه او فوت راجګېږي زمونږ او ستاسو ولسونه په شهادت رسوي. دې په خاطر باندې یو شی به واضح باندې خلکو ته چې موږ یو ورځ ما دلته هم چاته پوه شو چې تاسو خو د پاکستان خلاف یاستئ. ما ورته ویل ګورئ یوه خبره درته کومه، موږ د عام ولس
عام ولس زموږ ولس دی، موږ د هغه چا خلاف یو چې هغه حکومت دی او د هغې په لاس کې دی. هغه حکومت چې دی نه ستاسې په خیر دی او نه زموږ په خیر باندې دی. نو موږ د هغې په خلاف باندې عام ولس مسلمانان دي، د هغې نه ژغورل غواړي. دا باید د هغې د لاس نه وباسو، ځکه چې دی په هغې باندې ظلم کوي، هغې چې دی وژني، ربړوي یې، هر څه ورسره کوي. نو دا ځان له زموږ دښمن نه مال که تاسې وګورئ، تاسې سره خیر تک شی رسېدلی دی. بجلي هر څه ستاسې دي وړي دي، ګیس ستاسې دی درنه وړی دی، کاڼي ستاسې دي درنه وړي دي. داسې کوم حق یې درله درکړی دی، هغه حقوق چې ستاسې کېږي هغه یې درنه سلب کړي دي، هغه یې درنه اخیستي دي او هغه یې چې دی مطلب خپل ځان طرف ته کړي دي. سلامونه له وزیرستان څخه کابل. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وزیره څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ ښه برابر یې. والا ته څنګه یې؟ جوړ یې، کلي روغ دي، طبیعت یې ښه دی؟ بلکل خیر دی، سلامت شي. څه غورې دي، څه قیسې دي؟ الحمدلله. ته به وایې ته ښه یې، جوړ یې. د چا پلویتوب کې؟ پاکستاني اسټابلیشمنټ پلویتوب کې او که د ټي ټي پي؟ یاره زه خو پی ټي ایم منظور پښتون. د بیم ښی هسې خو د ټولو افغانانو سپورټر یم، د افغانستان بیا د منظور پښتون. ډېر ښه. دا د تورخم د جګړې په هکله باندې څه وایې؟ تورخم کې چې کومه جګړه رامنځته شوې؟ یاره په دې به څه ووایو والله. نو ستاسې ګوند یا ستاسې غورځنګ چې دی په دې هکله باندې هېڅ هم نه دي ویلي؟ زمونږ غورځنګ زمونږ مشر له تر اوسه څه ویلي نه دي. مونږ مشر چې کله څه پرېکړه وکړي بس مونږ هغه بس بیا د جهاد اعلان وروسته کوي ستاسې مشر، لکه چې اوسه پورې ورته جوړ نه دی. چې کله زمونږ مشر برابر شي مونږ ته مشر اعلان وکړو انشاءالله بیا به مونږ تیار یو. بس دا هغه دغه دی چې الله تعالی دې نواب صاحب زمونږ پلار به ویله وی دغه دی چې ورته ته به زمونږ هم دا د ږیره سپینه شوه که نه، واړه و او ږیره هم سپینه شوه. موږ ونیلل چې د ایران په اسرائیلو باندې حمله کړي او جنګ د هغې تر منځ نښتی. دا امکان نه لري. نه عبدالرحمن وروره هغه ده که د جهاد اعلان هم کوي ګورئ څنګه جنرال صاحب هغه یوه تیزه خبره هم چې ورته کوي هغه مقابل کې چې ودرېږي دا هم چې دی غنیمت. جنرال مبین صاحب ستړی مه شي. په خیر زړګی غلاق هم راوړې ده. څنګه یې؟ جوړ یې، ښه یې؟ دا هم راغلی دی. فکر کوم دا د پی ټي ایم په خارج کې کوم هېواد کې د کوم ښار کې مسؤل هم دی شاکر صاحب محترم. شاکر صاحب ستړی مه شي، په خیر راته ورو. سلامونه تاسو ته. بل شاکر صاحب چې غلط شوی دی. جی شاکر فکرمن صاحب یم، تاسو سره یو ورځ روډ ته خبرې وو. مننه، سلامت شئ. په خیر شاکر. مننه. یو ورور میک کولاو د آزاد د بند کا عوام کې ډېر راځي. ډېر سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. امید د لوی خدای نه چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې وای. په موضوع خو سره نه یم پویا. موضوع د تورخم په اړه باندې، د تورخم په هکله ده. تورخم کې چې پنجابي اسټابلیشمنټ کوم ځای ته شروع کړی دی پر هغې باندې خبره ده بیرته جوابي ګناه خلک یې شهیدان کړي. شاکر صاحب ډزې کړي. داسې ده بلکل. سوشل میډیا د لار نه خبرېږو ګورو سره ډېر زیات خفه شو چې یعنې دلته د پښتنو سره دا د اوس وخت قیسه نه ده، دا د ډېر وخت ریسه دغه پنجاب ریاست له اړخه دغه ظلم ستم په پښتون ولس باندې شروع دی. دا څه اوسنۍ پیله داسې څه خبره نه ده. نو موږ د دې بیا هم د ډېر شپږ کاله نه شاکر صاحب محترم، تاسو د پښتون منظور د غورځنګ غړي یاستئ؟ جی نو دا جی څه معنا او پیله څه معنا؟ قربان په جی باندې به درنه معذرت وغواړم ځکه
مبین صاحب مایک لږ بند کړئ بیخي دغه ده چې ته غوږونه مبین صاحب چا مایک بند کړو وروره د چا مایک عزت د عواب کې راځي چې ته په لار روان دی که څنګه چې لکه سپېمو دا باقي ملګري انا دلته دا باقي ملګري مایک بند کړي زه به دې مبین صاحب سره شاکر صاحب محترم یو دقیقه ګورئ کله چې ستاسو نوبت راغی عزت صاحب وزیر صاحب بیا به ستاسو ته وویل تاسو بیا مایک خلاص کړئ تاسو بیا خبره کولی شئ هغې نه غیر چې دی مایک مو بند کړئ ځکه چې د نور دوستانو ته مزاحمت کېږي ستاسو طرف نه د شمال ډېر زیات راځي هوا ډېره زیات راځي نو هغه مایک کې چې دی دلته هم راځي خلکو ته تمه ده قربان شمه شاکر صاحب مهرباني وکړئ ورور مبین صاحب څنګه چې تاسو ویل چې یعنی د جی او د پیل او د دې خبرو دا خو الفاظ دي که نه اوس موږ که وګورو نو په کوزې پښتونخوا کې چېرته یعنې داسې مکتب چې دلته اصلي پښتو موږ ته ښودلی شوې نه ده اصلي پښتو کم چې د پښتون د نسل نه ده هغه موږ ته اصلي په معنوي کې نه ده ښودلی شوې یعنې موږ د دغې پنجابي ریاست د لاندې تر اوسه پورې راللو موږ په د دیو مکتبونو کې درسونه ویلي دي نو په دغه څیزونه زموږ نه ګوره موږ خو چې دا څومره تباه یو په دې خاوره باندې نو وجه هم دغه ده چې زموږ نه خپله پښتو ورکوله یعنی اوس موږ دغه د څه نه څه ګزاره وکړل هغه خپله پښتو ته لږ ډېر راللو خپل افغانیت مو وپېژاندو نن زه په کوزه پښتونخوا کې یعنی د افغانیت دعوه نه یمه خو البته دلته د افغانیت دپاره آواز اوچتومه نو وجه دغه ده چې یعنې دغه شعوري طور په موږ کې وس راغلی ګینې دغه زموږ نه اخیستلی شوي نو په دغه وجه باندې یو ځینې الفاظ داسې وځي چې هغې سره اکاونټ خو بلاک کا چټي کمنټ یې پین کړی ده بار بار همدا کمنټ اچي لرې که د چا د اربکای نو اربکي په نامه ده او نور به پلانی سړی خپل لایف کې ونه ګورې وروره خیر ده څه دا بلاک یې کله رانغی خدای دې په ټول عمر کې رانه وړي خدای په ټول عمر کې رانه وړي او بیا چې تا غوندې ستۍ سرې پیاز کونې پیاز چې ته د هغې وکالت کې زه پوه شه او هغه پوه شه بلاک یې کوي چې دا ایډیم ختمه شي دا هغه سره خپل کې سره ښه پوهېږو دا چمچو ته ضرورت نشته دی د بوټپاکانو ته ضرورت نشته دی بوټپاکان د هر چا بوټپاک چې اوسېږي زه پکې پړی اچوم د ونې لاندې تړمه دا زما اصول دي زه مستقیم د سړي سره خپله مهرباني شاکر صاحب مهرباني وکړئ نو په دغه اړه باندې خو یعنی موږ دلته خو په تنظیم باندې ډېرې سختې پابندیانې لګولې شوي دي یعنې ملګرو ته ډېر مشکل دی دلته چې اوس هم وګورو مشر ته هم ډېرې خطرې دي بیا هم زمونږ څه نوې سیټ شاکر صاحب محترم زه یوه خبره درته کوم دغه کوم مشکلات چې تاسو باندې اوس دي یا 2 کاله 3 کاله 5 کاله دې خو حال دا نه ده چې ته به مرۍ ورته وړاندې کړې هغه به